یو مدرسې ماشوم سره خپل استاد غلط کار کړی دی. ویډیو را سره پوره وګورئ چې د ټول هر څه نه خبر شئ او د دې واقعه په باره کې تاسو ته هم ټول معلومات ترلاسه شي چې هغه قاري صاحب اوس گرفتار شوی هم دی، تانې ته راغلی دی. هغه څه بیان ورکړی دی او دغه ماشوم بیان هم تاسو واورئ چې ماشوم پولیسو ته څه ویلي دي او هغه خپل کور کې څه ویلي دي چې څو ځله ورسره دغه بدبخته قاري صاحب غلط کار کړی دی. داسې ویل کېږي چې دا واقعه په هزاره ډیویژن بټګرام کې رامخته شوې ده چې د دې ماشوم د مدرسې نه د راتګ وخت کې بیا مدرسې ته د تګ زړه نه کېدو او انعاق کار یې کولو چې د دې بیا معلومات وشو او تفتیش وشو، نو دغه ماشوم سره هلته په مدرسه کې قاري صاحب با غلط کار کولو چې دا کار یې ورسره ډېر وخت هم کړی و، ځکه چې د دې ماشوم وینا ده چې زه بیا مدرسې ته نه ځم او زه دلته سبق وایم. کله چې پولیسو سره د دې واقعه پته ولګېده، د پولیسو یو غټه کامیابي او یو غټ کوشش چې دغه قاري صاحب فوراً گرفتار کړو، چې دغه یې گرفتار کړو، تانې ته یې هم راوستو او د کلي خلکو د ده دپاره د سختې سزا غوښتنه وکړه چې کله یې دا تانې ته راوستی دی د خپل جرم هم قبول کړی دی چې دغه قاري صاحب اوس په تانه کې دی د پولیسو سره او پولیس هم وایي چې ده ته به سخته نه سخته سزا میلاویږي. د دې ماشوم د نیکه وینا ده چې ما د نوسې ډېر په مینه باندې د اکوړي مدرسې ته بوتلو چې هلته مې غوښتل چې دی حافظ شي او دا حافظ یې قرآن جوړ شي. وایي چې د ده د سبق سره ډېر زیات شوق و، خو وایي چې کله دا مونږ بوتو او دی په چوټۍ کور ته راغی نو ده بیا زړه نه کېدو او نه ته انکار یې کولو چې زه نور نه ځم. وایي چې دغه بدبخته قاري صاحب د وجې زما زوی هم د سبق نه ووتلو. الله دې هم داسې تباه کړي لکه زمونږ ماشوم چې تباه کو د سبق نه یې وویستلو. نو خوږو دوستانو، د کلي والا هم وینا ده که چېرې ده ته حکومت سخته نه سخته سزا ورنه کړي او دی زمونږ په مخ کې پانسي نه شي او یا د ته سزا ورنه کړی شي، نو وایي چې بیا مونږ د دپاره سزا خوښه کړې ده او بیا به د ته مونږ سزا ورکوو. خو د پولیسو وینا ده چې د ته به سخته نه سخته سزا میلاویږي. آیا د ته څنګه سزا پکار ده؟ تاسو را سره هم خپل نظر شریک کړئ. د ویډیو د کتلو مو ډېره مننه.